أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. دینه مخکې چې دی نو د طلاق تذکره تېره شوه او کله طلاق واقع شي عام طور بیا بچي پاتې شي. دا بچو متعلق په دې مناسبت سره دلته دا آیتونه ذکر شي چې اوس دا بچو ته پیس کولو بچي یا داسې د هغو به څه کېږي نو د هغې په مناسبت سره ذکر کړی. نور برابره خبره ده که طلاق شوی او که نه شوی، لیکن دا د پیو د رضاعت چې دی احکامات الله پاک په دې کې بیان کړي دي. والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین. والوالدات یعنې موریانې پیوس کوونکې ښځې یرضعن اولادهن پی دې ورکوي خپل اولاد ته حولین کاملین پوره 2 کاله لمن اراد ان یتم الرضاعه څوک چې اراده کوي چې د پیو دا مدت چې دی پوره کړي. یعنې څوک چې دا اراده کوي چې پوره مدت پی ورکړي نو هغه 2 کاله دي. د آیت نه ټول اول مسله دا ده چې د پیو مدت څومره دی، څومره وخت چې دی پی بچي ته ورکولی شي. نو دې آیت ته خو 2 کاله معلومېږي، لیکن د نورو آیتونو او د احادیثو په وجه باندې د امام ابو حنیفه رحمة الله علیه قول دا دی، زموږ مسلک پکې دا دی چې 2.5 کاله هم ورکولی شي. پکار خو دا ده چې 2 کاله ورکړي، د هغې نه بعد چې ضرورت نه وي بچي حیثیت برابر او د هغې نه پکار دا ده چې 2 کاله یې ورکړی شي، نور ونه کړی شي. لیکن که اوس داسې دی که ماشوم چې دی هغه کمزوره دی، صحت یې کمزوره دی، نو 2.5 کاله پورې ورکولی شي. 30 میاشتې دې جوړېږي، 2 کال نو 24 میاشتې او 2.5 کاله 30 میاشتې. 30 میاشتې بیا ورکولی شي. 30 میاشتو نه بعد بیا پی ورکول دا اتفاقا دا حرام دي. د 30 میاشتو وروسته بچي ته پی ورکول دا څه دي؟ حرام دي. بیا په دې 30 میاشتو پورې چې ورکوي نو په دې کې به څه احکامات دي؟ اوس په دې کې به هغه مسایل وي د رضاعت د وجې چې کومې رشتې حرامېږي، یعنې کوم چې د عام دغه د وجې دغه شان د رضاعت د وجې. یعنې مثال په طور که په دغې مدت کې یوې ښځې چا نه پی ورکړلو، یعنې مثال په طور یوې جنۍ نه پی ورکړل، اوس دغه جنۍ چې دا رضاعي لور شوه، پردۍ جنۍ ده، لیکن پی یې ورکړل په دغې مدت کې 3 کالو کې دننه دا بچي عمر دغه او پی یې ورکړل دې ښځې. نو اوس که یې خپل بچي له غواړي نه شي غوښتی، ځکه چې دلته هغه د ده لور ښه دي، د رضاعي لور ده، نو اوس یې خپل زوی نه نشي غوښتی، ځکه چې دا اوس په دې کې دغه د رشتې احکامات جاري کېږي. خو د رضاعت مدت څو شو؟ د 30 میاشتو پورې چې دی اجازت شته او پکار دا ده چې سړی 2 کاله ورکړي بیا پرېږدي. دویمه خبره د دې نه دا ثابتېږي چې په موریانو باندې دا پی ورکول څه دي؟ دا واجب دي، دیانتن پې واجب دي، یعنې دوی به دا واجب دي په دې چې دوی به خپلو بچو له پی ورکوي او په دغې پی ورکولو باندې څه اجرت هم نشي اخیستی د خپل خاوند نه چې ما له به پیسې راکړې زه به دې ستا دې بچي ته پیسې کوم. دا په دې باندې واجب دي. وعلى المولود له رزقهن وکسوتهن بالمعروف. او په مولود له یعنې د بچي په پلار باندې د دې بیبیانو یا د ښځو رزق دی او کپړې دي د دستور مطابق. اوس په پی ورکول چې دا خو په موریانو باندې لازم دی، واجب دي، لیکن د دې موریانو خرچه نان نفقه چې ورته وایي، یعنې کپړې رزق وغیره د هغوی چې څه لګي دا په چا باندې دي؟ نو دا په پلار باندې دي، بچي په پلار باندې. دلته ګوره الله پاک پلار نوم ډایرک وانغېستو، نور ځایونو کې ډایرک د اب نوم راغلی دی، لیکن دلته الله پاک وایي المولود له، یعنې نسبت یې دا وکړو چې د بچي پلار. اصل کې د بچي پلار ځکه ووي چې دا یو قسمه تکلیف دی په دې، دا په سړي باندې دا ټول هر څه لازم دي چې د دې ښځې خرچه د دې بچي خرچه دا ټول په دې سړي باندې. په دې کې یو قسمه مشکلواله دی، ګرانواله دی، په دې انسان ته دا دغه راشي سوری ودرېږي چې دا خو تکلیف دی په ده باندې، دا ټول هر څه چې دی په پلار دی. نو نسبت یې د پلار ته وکړو چې اصل کې نسب هم د پلار نه ثابتېږي او بچی چې دی دا هم نسبت پلار ته ویلی کېږي او دا بچی د پلار وي. نو بس خبره اسانه شوه. الله پاک به المولود له ذکر کړو چې د بچي پلار. نو اوس که په ده باندې دا خرچې راځي نو اصل کې بچی د ده دی، نسبت یې د ده ته ویلی کېږي، نو ده ته اوس اساني پیدا شي. نو اوس د ده باندې په دې پلار باندې لازم دی د دې ښځې نفقه. اوس په دې ښځې باندې به خرچه کپړې وغیره دا به پلار کوي او هغه به پیس کوي، لیکن دا هله دي چې کله دا ښځه په نکاح کې وي. اوس که په نکاح کې نه وه دا ښځه، ځکه چې دا خرچه چې په ښځې باندې چې کومه خرچه کولی کېږي هر څه چې پکې راځي په دې خرچه کې رزق وغیره، دا د یوې وجې د وجې هغه وجه یي حبس، یعنې د ده په قید کې د ده په نکاح کې وي، د دې په بدله کې کولی کېږي. اوس که نکاح ختم شو بیا په ده باندې لازم نه دی د دې خرچه کول، ځکه چې دا حبس دا خرچه ورچه چې ده دا د دغې قید بدلوي. نکاح په ستا په دې جیل کې پرته وي، د دغې جیل د وجې ستا ته پرې خرچه کوي. اوس که د عدت تېر شو، طلاق وشو، عدت تېر شو، دا خو ښځه پاتې نه شوه،
نو بیا په دې خاوند باندې د دغې ښځې خرچه او دا لازم نه ده. لیکن که په دغه صورت کې بیا پیس کولو نو په دغې ښځې باندې بیا پیس کول هم لازم نه دي، ځکه چې یاره د ښځه پاتې نه شوه. نو بیا که بې اجرت طلب کوي نو اوس دې که پیسې الې دي خپل خاوند نه چې ماله پیسې راکوه زه به دې ستا دې بچي ته پیس کوم، نو دا اخیستی شي. لیکن شرط پکې دا دی چې دغه اجرت دومره وي چې بهر سړی څه دایي مایي نه سي، دایي چې ورته وایي بهر که یو ښځه چې دی په پیو باندې نه سي او هغه دې څومره پیسې الي او دا دغه مور چې ده اوس خو پردۍ ښځه شوه، لیکن که دغه دومره پیسې الي نو دومره پیسې به دې له ورکوي حقداره دا ده چې اول دا به پیو ونیسي، ځکه چې په دې کې د بچي لپاره مصلحت او شفقت زیات دی، ځکه چې د دې بچی دی. او که زیات دې الي د خپل خاوند نه زیاتې پیسې به راکوي هله به پیس کومه ستا دې بچي ته، نو بیا په ده باندې لازم نه ده، بیا د ده لپاره اختیار دی که بله ښځه نه سي او که دا نیسي. وعلى المولود له رزقهن وکسوتهن بالمعروف، چې په دې پلار باندې د دې ښځو چې دی رزق او جامې لازم دي بالمعروف د دستور مطابق. لا تکلف نفس الا وسعها، چې نه به مکلف کولی کېږي، یعنې بوج به نه اچولی کېږي په یو نفس باندې مګر د هغه د وسعت او د ګنجایش مطابق. اوس په دې کې یو بله مسله ده چې په دې کې به د چا اعتبار کولی کېږي، یعنې دا خرچه چې په دې ښځه باندې کولی کېږي کپړې وغیره، نو په دې کې به د چا د حالت اعتبار کولی کېږي، د خاوند د حالت اعتبار به کولی کېږي که د ښځې د حالت. مطلب دا چې که اوس خاوند مالداره دی یا ښځه غریبه ده د چا د حالت اعتبار به کولی کېږي. نو په دې کې یو څو صورتونه دي. اولنی صورت دا دی که ښځه او خاوند دواړه مالداره وي نو په دې صورت کې خو اتفاق دی په دې باندې چې د مالدارۍ خرچه وبې کړي، ځکه چې دواړه مالداره دي نو خاوند به پرې د مالدارۍ خرچه کوي، یعنې کپړې به ټول د مالدارو په شان کپړې به ولالي او خوراک څښاک به هم د مالدارانو راوړي. او که دواړه غریبانانو خاوند او ښځه دواړه غریبانانو نو بیا به پرې دا خاوند چې دی د غریبۍ خرچه کوي، ځکه چې دواړه غریبانان دي. لیکن اختلاف په دې کې دی چې آیا یو غریب او بل مالدار و نو اوس به د چا اعتبار کولی کېږي. نو صاحب هدایه په دې باندې فتوا ورکړې ده که ښځه غریبه وه او خاوند مالداره و، دا صاحب د هدایې فتوا دا ورکړې ده چې دا خاوند به پرې درمیانه خرچه کوي، یعنې چې د مالدارانو د هغې نه به کم وي او د غریبانانو د هغې نه به سیوه وي، که خاوند مالداره او ښځه غریبه وه. او امام کرخي لیکلي دي چې د خاوند د حالت اعتبار به کولی کېږي، او په دې باندې اکثر فقهاو چې دی فتوا ده، یعنې اکثر فتوا په دې ده چې د خاوند د حالت اعتبار به کولی کېږي. که خاوند مالداره دی د مالدارۍ خرچه به پرې خپله ښځه کوي، او که خاوند غریب دی نو د غریبۍ خرچه به پرې کوي، یعنې د خاوند د حالت اعتبار دی په هغې چې هغه څنګه وي دغه شان خرچه به پرې کوي. نو لا تکلف نفس الا وسعها، چې یو نفس به نه مکلف کولی کېږي مګر د هغه د وسعت او د ګنجایش مطابق، یعنې زور به زیات بوج به پرې نه اچولی کېږي بلکې چې سره د وسو هغه په خپله ښځه باندې خرچه کوي. لا تضار والدة بولدها، چې ضرر به نه ورکولی کېږي دې مور له په خپل بچي باندې، او نه پلار له به ضرر ورکولی کېږي بولده په خپل بچي باندې. مطلب دا که اوس مور ته داسې څه عذر دی چې هغې ته څه شرعي عذر دی او هغه وایي چې زه پی نشم څکولی، یعنې هغې ته پکې څه عذر دی او خاوند به یې دا نه مجبوره کړي چې ته به اوس خامخا دې بچي ته پیس کړي، هغه وایي چې زه مجبوره یم ما د څه مسله ده یا څه بیماري وغیره هغه پی نشي څکولی، نو خاوند به یې په دې نه مجبوره کړي چې ته په دې باندې په زور باندې چې دی پی وڅکوه. او دارنګې پلار لره به ضرر نه ورکولی کېږي د هغه په بچي باندې. د دې دا مطلب دی چې اوس خاوند غریب دی او دا ښځه وله پی نه ورکوي او خاوند ته وایي چې ځان له وله چې دی بله ښځه به پی ونیسه یا وله د بۍ پیله، نو دا پلار له تکلیف ورکول دي، نو پلار له به هم په دې باندې تکلیف نه ورکولی کېږي دې خاوند له، بلکې د استحسان معامله به کولی کېږي، یعنې که ښځې ته عذر نه وي نو په هغه به ورکوي، او که عذر ورته وي نو خاوند به یې نه مجبوره کوي. ها په یو صورت کې چې دی ښځه به مجبوره کولی کېږي په پیس کولو باندې، هغه دا صورت دی چې اوس یو ماشوم داسې دی چې د بلې ښځې پی هم نه څکي، د بل د زناورو د غوا میخې پی هم نه څکي، بل هېڅ شي پی هم نه څکي، بغیر د خپلې مور د هغې نه علاوه د بل هېڅ شي هم نه خوري. نو په دغه صورت کې چې دی دغه مور به یې مجبوره کولی کېږي چې دې بچي ته پیس کوه، ځکه چې د بلې ښځې هغه نه څکي. او که داسې نه وه نو دې ته څه عذر و نو بیا به نه مجبوره کولی کېږي. نو دې نه دا مراد دی لا تضار والدة، چې ضرر به نه ورکولی کېږي مور له بولدها د هغې په بچي باندې، ولا مولود له بولده، او نه پلار له تکلیف به ورکولی کېږي د هغه په بچي باندې. وعلى الوارث مثل ذلك، د دې نه مخکې چې دی الله پاک د یتیم ذکر کوي. اوس دا خو چې پلار ژوندی نو دغه مسله شوه چې پی چې دی دا به مور باندې واجب دي، لیکن که مور ته څه عذر بیا په پلار باندې لازم دي، پلار به وله چې دی بله ښځه ونیسي وغیره. لیکن اوس یو یتیم دی، یو یتیم ماشوم دی، نو د هغه به څه حسابي، نو د هغه په وارث باندې د هغه په لازم دی، یعنې که دغه یتیم مړ شي او د دغه یتیم میراث چې چاته میلاویږي
اوس چې د دغه یتیم میراث چاته میلاویږي چې څومره حصې چاته میلاویږي نو د هغې حصې په قدر به په دې یتیم باندې خرچه کوي هغه د پیوز کولو ده یا نور څه د کپړو وغیره نو هغه په وارثانو باندې وارثانو کې بیا نږدې وارثه لکه مثال په طور پلار مړ دی مور ژوندی ده نیکه ژوندی دی نو میراث خو دې ته میلاویږي که نه نو میراث دې ته میلاویږي نو چې څومره ورته حصه میلاویږي د هغې په قدر به په دغه یتیم باندې به څه کوي خرچه به کوي د هغو د پیس کولو چې دی د دې یتیم انتظام به کوي دارنګې د خرچې وغیره انتظام به کوي لیکن یو خبره یاد ساتئ دلته بعض خلک اعتراض کوي یتیم ته چې دی چې پلار ژوندی او د هغه زامن او په زامنو کې یو زوی مړ شي نو اگر چې د ده نه چې دی واړه واړه بچي پاتې شول لیکن میراث ته دې پلار نه درته نه میلاویږي دغې نوسي ته ځکه چې د میراث دارومدار چې دی په قرابت باندې دی یعنې چې څومره نږدې رشته دومره هغه ته میراث میلاویږي او هغه لرې چې دی نه میلاویږي دا د میراث قاعده ده چې نږدې ورثه موجود وي نو هغه لرې ته میراث نه میلاویږي نو میراث په دغې نوسي ته نه میلاویږي په دې باندې خلک اعتراض کوي یاره دغه یتیم دی دی خو ډېر زیات مستحق دی په کار دا ده چې ده ته میراث میلاویږي روشن خیاله نو اصل کې د میراث دارومدار په احتیاج او په ضرورت باندې نه دی د میراث دارومدار چې دی په قرابت او د رشته دوالۍ په نږدېوالي باندې دی خو البته یو صورت د دې شته چې نیکه له پکار ده د نیکه ژوندی دی د ده په ټول مال باندې اختیارات دی نو په میراث کې خو نوسي ته څه نه میلاویږي یو کار کولی شي چې د خپل نوسي دپاره څه وکړي وصیت وکړي نوسي دي واړه واړه چې دی پاتې شول نو د دې لپاره دې وصیت وکړي هغه د خپل زامنو ته چې څومره حصه رسي د هغې نه دې ولې زیات وصیت وکړي که نه او یا اسې استحسانا دې ول ورکړي یا خپل بچي دې پوه کړي نور هر صورتونه به وي به هر حال خو په میراث کې ورته څه نه میلاویږي لیکن دلته خو صرف د یتیم د پرورش دغه دی چې اوس دغه پلار نه و نو بیا په چا باندې لازمي نو په وارثانو باندې به لازمي لکه چې څومره بیا نږدې وارث وي هغه به د هغه په حصې لکه مثال په طور په نیکه به دوه حصې نو په مور یوه حصه ځکه چې په میراث کې دغه ترتیب باندې ته میراث میلاویږي نو په دغه حصو به دې چې دی د دغه یتیم پرورش کوي بیا په دې نیکه باندې د دې یتیم پرورش کول او د بلوغه پورې د ده خرچه کول دا په ده باندې لازم دي ګوره چې بچي کله بالغ شي بچي چې د انسان بالغ شي نو په هغو باندې خرچه کول لازم نه وي په پلار باندې لیکن دا یتیمانان چې لا بالغ شوي نه دا په دې نیکه باندې لازم دي او په بالغه بچي باندې خرچه کول لازم نه دي که نه کوي څوک نه دي کوي لیکن په دا یتیم چې دی په ده باندې د دې بالغتوبه پورې په دې نیکه باندې د خرچه واجب ده لازمي به کوي نو علی الوارث مثل ذلک نه دغې ته اشاره ده چې اوس پلار نشته وغیره نو د ده د پیو انتظام دا پچای نو دا په وارثانو باندې او په وارثاو کې بیا هغه وارثه چې چاته په څه قدر باندې حصه میلاویږي د هغې حصې په قدر چې دی په دغه یتیم به خرچه کوي فإن اراد فصالا عن تراض منهما اوس که چېرته دا مور پلار اراده وکړي چې دا بچی کټاری یعنې د پیو مدت نه دی پوره یعنې 2 کاله لا هم نه دي پوره لیکن 2 کال نه مخکې څه د مصلحت تحت مثال په طور یا مور چې دی هغه کمزوري ده هغه پی نشي کولی یا نور څه د بچي ته داسې بیماري ده چې دله پی نور نه دي ښه نو د دې مصلحت تحت دواړه مشوره وکړي خاوند او ښځه دا مشوره وکړي چې دا بچی چې دی د پیو نه پرېږدو یعنې په رضامندۍ باندې دواړه پرې راځي نو دا هم جایز دي وتشاور په مشورې باندې یعنې په دې باندې مشوره وکړي چې بس د بچی د پوره کټارو لیکن په دې کې څه مصلحتونو تحت دا بچي به مصلحتي پکې یا پکې دا مور مصلحتي چې هغه کمزوري کېږي خرابېږي نو دا هم جایز دي نو فلا جناح علیهما په دې صورت کې چې دی هم په مور پلار باندې څه ګناه نشته وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم او که چېرې تاسو یې اراده وکئ ان تسترضعوا أولادکم یعنې چې تاسو پی وس کوئ د خپلو بچو ته په دایانو باندې یعنې پخوا دا عام طور د عربو خو بیا خاص بالخصوص دا چې دی دا عاداتو او روایاتو چې هغو به خپلو بچو ته به خپله پی ونه کول بلکې هغو به یې داسې بانډو او دیهاتي علاقو ته خپل بچي لیږل او هلته به له دایانې نیوي او هغو له به یې اجرت ورکوو پیسې به ورله ورکولې او هغو به د دې په بچو ته پیس کول په هغې کې خپل مصلحتونه یعنې ښه نشونما به کېده او هغه ابو هوا به ښکلې وه نو عرب داسې لکه نبي علیه السلام چې دی نو هغه هم د بیبي حلیمې فیس کړي دي نو هغه خو د هغه خپله مور نه وه لیکن دا په دغه ترتیب چې دی هغه په پیو باندې نیوی شوي وه نو دا الله پاک فرمایي که تاسو له دایانې نیسئ یعنې د خپلو ښځو نه علاوه اوس خپله ښځه ښه برابر ده لکه مور برابر ده پی ورکولی شي لیکن څه د مصلحت تحت چې وایي چې یاره په بل چا باندې ورله پی ورکوو یا پلار یې دا وګڼي چې د دې د پیو نه چې دی دا نور پی ښه دي نو دا هم جایز دي چې په کرایه باندې یو ښځه ونیسي او هغې له اجرت ورکوي او د دې بچي ته پیس کوي نو فلا جناح علیکم په تاسو څه ګناه نشته لیکن اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف لیکن شرط پکې دا دی چې تاسو ورکئ هغې ښځې له هغه څه چې تاسو مقرر کړي یعنې تاسو چې کوم اجرت یو خو دا چې د ټول ناول مسله دې دا ثابت شوه چې نیټه به اجرت به ورسره مقرروئ تاسو یې دایه چې دا هغه خپل بچي له نه سئ چې پی وله ورکړي نو یو خو ورسره دغه کوئ اجرت به ورسره مقرروئ چې دومره پیسې به درکوو دې ته به پیس کوئ بل دا
چې هغه اجرت حواله کوي نو الله په تاسو ګناه نه وي. اوس که د اجرت یې ورسره کړی دی او هغه اجرت یې ورله پوره ورنه کړو نو د هغې ګناه به وي. نو اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف چې کله تاسو ورله ورکوئ هغه اجرت چې تاسو مقرر کړی دی د دستور مطابق. او واتقوا الله واعلموا ان الله بما تعملون بصیر. دلته الله پاک بیا دغه خاص ګوره د الله پاک یو خاص ضابطې طور چې دی احکامات ذکر کړي بیا د هغې نه وروسته چې دی بیا هغه آخرت طرف ته د الله پاک د یېرې ته دهان وکړی شي. یعنې الله پاک احکامات ذکر کړل چې د پیو د سکولو او د رضاعت چې دی هغه مسایل یې ذکر کړل چې پی به په څومره سکولی کېږي یا په چا لازم دي. په آخر کې الله پاک وایي واتقوا الله د الله پاک نه ویرېږئ. یعنې دا تاسو چې اوس څه نیت کوئ او په څه طریقې سره د دغې بچي خیال ساتئ که ستاسو په پټه باندې په زړه کې اوسه پټي یا په ښکاره وغیره نو الله پاک نه په دې معامله کې یریږئ. او واعلموا او پوه شئ ان الله بما تعملون بصیر چې الله پاک ستاسو په عملونو باندې لیدونکی دی. یعنې لیدونکی دی تاسو چې اوس څنګه که اوس په صحیح طریقې دا حقوق ادا کوئ د دې بچي نو دې له الله پاک لیدونکی دی چې ښه بدله به درکړي. او که تاسو په صحیح طریقې سره دغه حقوق نه ادا کوئ نو الله پاک خو لیدونکی ذات دی باخبره ذات دی نو صحیح د هغې جزا یعنې سزا به درته میلاویږي. ترجمې ته وکړئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. والوالدات او موریانې یرضعن پی دې ورکوي اولادهن خپلو بچو ته حولین کاملین پوره 2 کاله لمن اراده هغه څوک چې اراده کوي ان یتم الرضاعه چې پوره کړي نیټه د پیو وعلى المولود له په پلار باندې رزقهن دغې ښځو رزق واجب دی وکسوتهن او کپړې د هغو بالمعروف د دستور مطابق لا تکلف نفس نه به مکلف کولی کېږي یو نفس الا وسعها مگر د هغه په ګنجایش باندې لا تضار ضرر به نه ورکولی کېږي والدتم مورله بولدها په بچي د هغې ولا مولود له او نه به ضرر ورکولی کېږي پلار لا بولده په بچي د هغه وعلى الوارث مثل ذلك او په وارثانو باندې د دې په مثل باندې لازم دي یا په وارثانو د دې په شانتي لازم دي. فإن اراده که چېرې مور پلار دا اراده وکړي فصالا د پرې کولو ان تراض منهما د دواړو په رضامندتیا باندې وتشاور او په مشوره باندې فلا جناح علیهما نو نشته دی په دې دواړو باندې ګناه وإن اردتم او که چېرې تاسو اراده وکئ ان تسترضعوا دا چې تاسو په دایانو باندې پی ورکئ اولادکم خپل اولاد ته فلا جناح علیکم نشته دی ګناه په تاسو باندې اذا سلمتم چې کله تاسو حواله کوئ ما آتیتم هغه اجرت چې تاسو مقرر کړی دی بالمعروف د دستور مطابق واتقوا الله ویریږئ د الله نه واعلموا او پوه شئ ان الله چې بېشکه الله پاک بما تعملون بصیر ستاسو په عملونو لره لیدونکی دی یا څه چې تاسو کوئ الله هغې لره لیدونکی دی.